کابل کې یو شمېر د درملتونونو مسؤلین وایي چې بازارونو ته کیفیت لرونکي درمل راوړل کیږي. موږ خپله کوشش کوو چې بهترینې کمپنۍ دواوې د خپلې ته راوړو په خاطر دې چې د دې موږ پیشرفت دی مریض ته ښه دوا ورکړو مریض خپله جوړېږي نو هغه مریض بیا بل چا ته وایي چې دغه دواخانې ته ورشي دغه دواخانه کې ښه دوا ده بهترینه دوا ده مریض ورڅخه کېږي نو دا د هرې دواخانې په ګټه ده دوا هر فارماسیست یا ډاکټر باید کوشش وکړي چې ښه دوا مصرف کړو. نو بعضې ډاکټران خپله شته دي چې کتې فیصدۍ ته ګوري شرکت فیصدي ورکوي هغه دوا ورته مصرفوي دغه خپل توان هم دی مریض یې ورکېږي ورځ په ورځ ورکېږي مریض ښه کېږي نه نو دا هر سړی کوشش وکړو چې ښه دوا مصرف کړو بهترین دوا مصرف کړو مریض یې جوړ شي او خپله آینده یې ښه کېږي ورسره. دغه درمل پلورونکي وایي چې د عامې روغتیا وزارت د څارنو او قوانینو د پلي کولو سره د ډېری سرغړونو مخنیوی شوی او د کابل په ډېری درملتونونو کې د ښه کیفیت لرونکي درمل پلورل کیږي. اوس مهال د ډېری ناروغانو درملنه په خپل هیواد کې کیږي او ګاونډیو هیوادونو ته د ناروغانو تګ تر ډېره کم شوی دی. هغه کومې دوا چې بلټۍ باندې راتلې کوچوکۍ راتلې دغه مخه یې نیولې ده نو دوا اوس یو څه اندازه ښه شوي دي بهتره شوي دي کوالټي برابره ده نو په مریضانو ښه تاثیرات شوي نو سابق بهر څوک پاکستان ته لاړ په خپل طبیعت مې دوا ور جوړې کړې بس کوچوکۍ بلټۍ ته مې ورکړې بلټۍ کابل ته مې راورسولې او دواخانې مې توزیع کړې نو اوس خپله امارات اسلامي چې دي خپله کوشش کوي داسې ځایونه پیدا کړو نو شنډې کا بیرته د درملتون دغه مسؤل وایي چې د هیواد په یو شمېر تولیدي فابریکو کې چې اوس مهال درمل تولیدېږي تر ډېره ښه کیفیت لري. فابریکې جوړې شوې دوا ښه شوې ده نو شفاخانې شته دي امکانات یې ډېر برابر دي اوس نو په دغه وجه اوس خلک ډېر نه ځي. بعضې تولیدي کمپنۍ چې دي داخلي چې دي نو بهترینې کمپنۍ دي ښې کمپنۍ دي نو خپله څه ته وایم څېړنه کړه نو بده نه دي ښې کمپنۍ دي خدای دې نور هم توفیق ورکړو چې کوشش به وکړو چې ښې شي نو بهترینې کمپنۍ دي ښې دي زموږ تاسو وطن په ګټه دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د درملو د بیو کنټرول همدارنګه د معیاري او کیفیت لرونکو درملو واردېدل او تولید ته ځانګړې پاملرنه شوې چې تر یو حده یې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.